چا ګولې دې په خیرونو لکه څه راوړی ورپسې دی او غنم غنم چې غنم څنګه چې ډېر پس څه حساب څه کتاب دا چلو کړئ زر یو تله زر لږ چغل خواره دي خان ته به چال ویلې شو نو څه چلو شو ګوره دا دانې چې دي که نه بیبیانې ما له پټې راکړي د خان نه په دې دانو ګوره ډېر سخت خفه کېږي خان رښتیا نو بیبیانې خوارانې څوک خو دې راستي خان نه دي یو دوانیز سیلینو کور کې نه ورکوي یو دوانیز مړه شوه څه چل وکړي تعلم يا سلام ما استوصي حساب وسه كتاب بس تصير دي انت خبر وليه كيف هناك انا شتروان يعني تصير دي ماندي دا شلبوكو چې په 300 روپے لګو ها ستا په کم لاس پیسې شي مړه او د میرا خان د کور مال دی او پتا حلال دی مړه سي حساب وسه کتاب ها بالکل نو زه پتا خاطر ما سي خبره ولي که 500 روپے اخلي خو در کوم کې نو خدای راځي کې در باندې خرڅ کړه بس زبرتك كده ما ته معلوم نه هذا سليم توسس سودا دا څه چل دي کنه د 12 نمبر له راکې مرچکي او د 15 پور له تورې چیرې او د تانو چې د کور کمن نه کا نو د نیمه روپۍ نور به مال بس نقد چک دی راکې دا کله ډبی راوړه وانا ملا ته بس یاد دی سي حساب وسي کتاب لا اسبرورا ولا اسبروريا ولا دا کټ د دانګړ میز کې جوړي دا خور ورځ دلته پروت یې را خانه ار ورځ دلته چې ته پروت خدای دې به غوړه بازه والا غوړه به خپل ما تکړه ما یو کغله راغه و دې یارو له مال کغله راغه نو چاته یو چې بجلی ولګاو ته بجلی لګي غیر شنه لګوم بجلی دا سوال جواب میں تکو چې سار مو وختي پاسي او سارولو په وخت غیا وروړي و درې دو کړه و مې د ما قسمت کوم دا غیاګانې وروړل دي ما ته پته ده هم تک دغه تاني جوړيږي وای چې تر خام په زپیړی را کوي او خپل تر خاطر جوړيږي کله وای او د تنکو خام په زپیړی را کوي اوپر خان نن در باندې داسې چوس کوم داسې چای چې د چین ماشین خاپیره هم در باندې ونسکي ما غلې د چین ماشین خبره په چا باندې چیس کوي څه خبر به ما باندې خوش کړی وي دا څنګه چي ولې چې اته داسي نو په دې تنخواه کې خو بس هم دغه شان چای پخېږي نو غلې شه تنخواه بل ټکي د روزنه دی مړه خیر خان بجلی نه لګو دا بجلی پکې نه خبره رااله بیګا چې کټ سره ډګر او خوړو پریوتی نو زه کوم بڑا کار دغه شرمونه لګوم بجلی بس آو خان یو خبره کوم دا مزیدار باد پکې وي او دا پړک وي دې خپل دا وګوره دا دې خبره دا وګوره زه ګرمي یادوم کنه نو چې بیا راته دلته په وځه کې خلک پراتی او خوري او سکي یاره چې د مېلمنو او مسافر نه زما څومره مرګ شنو تر تاسو خبرې کې خدای زما دې په توبه یا الله توبه دیارلس کاله زما بې تنخواه دلته وشو وایم خدای راستي که نه چې نه مې دلته چېرته مېلمه ولیدو نه مې چېرته مسافر ولیدو سیوال نري لالا غلې شه نو مې ماغله اوس به راځي چې غلې شه خیم پروردګار دې اوس راولي که څه دې وایم چې خدای پاک دې ډورانه ولي وایم دې بالکل دې خدای نه راولي دغه شه سړی شه مسله دې بجلا ته کېږي خو هسې موږ سره دغه نه لګوم بجلي نه لګوم اوس به پردي سړي د میټر کتو دپاره د میرا خان کور ته راځي ټوکې مه کوه خانه ډېر رستي یې میټر والا پسې خلک ړانده شوړانده وایم ښکاري نه په دوربین کې او ته دا خبره کوې یا لکه سم خبره دی ډوزر د مړه ګاډي واډي وې خانو په دې تنخواه خلک هم دغه شان خبرې کوي نو هله چا خبره چې غلامي خان دا ته نه جوړیږي وای
د تنخوا په مخزه پیړي راکوي نه پلاني خندا ته نه جوړېږي کنی د تنخوا په مخزه پیړي راکوي غلی شه یو خبره ته کومه خو بیا به سبا به خفه کېږي نه ښه نورالله خان بجلي ولګوله او نورالله خان بجلي ولګوله کله پوره یوه هفته وشوه چې بجلي لګولې نورالله خان بجلي ولګوله نو بیا میرا خان به ضرور بجلي لګوي ولې میرا خان څه د نورالله خان نه کم دی څه